بسم الله الرحمن الرحیم. ملک مجاهد شینواری ما د کوهاټ څخه ورونو څنګه چې تاسو ته معلومه ده مونږه پوسټم کړی و هغه افغان مهاجرین چې ای سی سی کارت لرونکي دي او په دې تشویش کې دي چې پاکستان حکومت به د دوی سرنوشت څنګه ټاکي او څه به کوي، ځکه چې په زیاتره کورونو کې کمپلیکس کیسونه دي، د ښځې یو قسم کارت دی، د میړۍ بل قسم کارت دی. نو پرون مونږ ای ډي سی صاحب حامد اقبال او ایس پی سی ټي فاروق زمان صاحب او ای ډي سی ډي او عبدالرحیم صاحب دوی راغلي وو په ګامکول بازارګي کې د مولوي صاحب ثمرګل په مسجد کې مونږ د کوهاټ د 7 کیمپونو په شمول د اربن ایریا چې ځنګل او بازار او دغه ایریا مشرانو ټولو یو عمومي مشترکه غونډه وکړه او په هغې کې دوی مونږ سره ډېر په ښه رویه باندې دا خبره وکړه چې افغانان زمونږ ورونه دي، مونږ پښتانه یو، زمونږ کلتور او عنعنات یو دي، هېڅکله به تاسې مونږ په زور باندې ونه باسو، خو دا چې د ریاست حکم دی نو مونږ د ریاست د حکم تابع یو. په دې خاطر باندې مونږ تاسو ته وایو چې هغه افغان مهاجرین چې سی سی کارت لري هغه د باید په خپله په رضاکارانه ډول باندې افغانستان ته لاړ شي. نو بیا مونږ د دوی نه څه پوښتنې وکړې چې د هغې نه یوه پوښتنه دا وه چې داسې کمپلیکس کیسونه مونږ سره شته چې د میړه کارډ یې پی وار ده، د ښځې کارډ یې سی سی ده، یا د ښځې پی وار ده د میړه یې سی سی ده، دا خلک به څه کوي؟ دویمه پوښتنه مو ورنه دا وه چې داسې کورنۍ چې د مور او پلار کارډونه یې پی وار وي او د بچیانو کارډونه یې نه وي یا یې کارډونه مطلب ای سی سی دي، یا د دوی به څه سرنوشت وي؟ خو چې 18 کالو نه عمر کم وي یا زیات وي. د دې نه علاوه هغه افغان مهاجرین چې مطلب د مور او پلار کارډ یو د مور او پلار کارډ د دوی نه یو پاکستانی وي او بچیو کارډونه ای سی سی وي، دوی به څه کوي؟ د دې نه علاوه هغه جنکۍ چې د هغوی عمر 18 کالو نه زیات دی یا کم دی او هغوی د مور او پلار سره دي، واده شوي دي یا طلاق یافته دي یا مثال نه دي واده، د دوی به څه سرنوشت وي؟ دې باره کې تاسو ته لنډ معلومات در کوم، په دې باندې تاسو چې پوه شئ او تاسو ته معلومات وي. هغه کورنۍ چې مونږ ته نن معلومات راکول شو تاسو ته ځکه معلومات درکوو، مونږ ته ای ډي سی ډي او عبدالرحیم صاحب د طرفه چې حامد اقبال صاحب هغوی د خپلو مشرانو نه پوښتنې وکړې بیرته یې مونږ ته معلومات راکړه، نو مونږ تاسو سره دا معلومات شریکوو د دې لپاره چې ستاسو ذهنونو ته دا خبره ورسیږي. هغه خاوند یا ښځه چې د خاوند کارډ ای سی سی وي او د ښځې کارډ پی وار وي یا د ښځې کارډ ای سی سی وي د خاوند کارډ پی وار وي، نو هغوی د فلحال نه ځي، هغوی د انتظار وکړي، د هغوی په باره کې به د حکومت پالیسي واضحه شي، کیدای شي چې الله رحم ورباندې وکړي او دستي دلته د وتو څه سیسټم ورته برابر نشي او دلته پاتې شي. دوهم هغه څوک چې مور او پلار پی وار کارت لري او یا پاکستانی کارت لري او د دوی د بچو عمر د نارینه بچو عمر د 18 کالو نه کم وي، هغه د هم انتظار وکړي د پاکستان د حکومت د پالیسۍ ته چې د دوی په باره کې څه پالیسي کوي. که چېرته دوی نیول کېږي نو د خپلو مشرانو سره او یا هم د یونیسیار سره یا د ډي ای افیس سره د رابطه کوي تر څو د هغوی په باره کې پولیسو ته وضاحت میلاو شي. په دریم قدم کې هغه مور او پلار چې هغوی پی وار کارډ هولډرز دي او بچیان چې دي عمرونه یې زیات دي، د 19 کاله 20 کاله 13 کاله پورې دي، مطلب غټان دي، زلمیان دي او هغوی خپل بچي د ځان پسې اچولي، دا اوس چې په نادره کې کومې ټوکرې ورته ورکړې وي چې مطلب دا اوس یې ځان پسې واچول، د دوی په باره کې به د پاکستان د حکومت پالیسي څه وي؟ نو د دوی په باره کې موږ ته وویل شو چې هغه ټوکن چې کوم د دوی سره وو ورسره وي چې په قلم باندې لیکل شوی دی، وړوکی ټوکن یې که کمپیوټرایز وي خو لینه ښه دی، خو که ساده ټوکن وي هغوی د هم انتظار وکړي، کیدای شي د دوی په باره کې د پاکستان د حکومت پالیسي داسې شي چې دوی ته پی وار کارډ ورکول شي او د دوی دلته یونیسیار سره ثبت شي. د دې نه علاوه هغه څوک چې ایزیلم سرټیفیکټ لري هغوی هم کولی شي چې ایثار شي، ځکه چې هغوی هم د یونیسیار اسناد په لاس لري، هغوی کولی شي چې ایثار شي. د دې نه علاوه هغه افغان مهاجرین چې هغوی لورانې دي 18 کالو نه عمر زیات دی یا کم دی خو مور او پلار پی وار کارډ هولډرز دي، نو هغه جنکۍ هم د افغانستان د تلو څخه
د فعل حال ایساري شي او هغوی د افغانستان ته نه ځي د هغوی په باره کې به انشاءالله د پاکستان حکومت یو پالیسي جوړوي یا خو به دغه بچی چې مطلب د مور او پلار پسې نه ده اچول شوي هغه به ورپسې اچوي تر څو ورته پیوار کارډ ورکړي او دلته یې په رسمیت باندې وپېژني د یو مهاجر په حیث قانوني مهاجر په حیث او یا به هم څه طریقه ورته جوړوي او هغه کوم سیستم چې د هغوی جوړ شو کومه پالیسي ورته جوړه شوه نو هغه به موږ بیا د افغان مهاجرینو سره بیا همداسې د ویډیو د لارې یا د لایف ویډیو یا د همداسې ویډیو د لارې معلومات شریک کو انشاءالله نو هیله کوم چې په دغه خبرو تاسو پوه شوي یئ که بیا هم کوم مهاجر ورور په دغه باندې نه وي پوه شوی نو موږ نه په کمنټ کې پوښتنه کولی شي موږ به انشاءالله معلومات ورته ورکوو ډېره زیاته مننه السلام علیکم ورحمة الله